ډېر قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خوشحاله روغ جوړ او آرامه اوسئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ هوسا او بسیا ژوند ولرئ. خوشحاله یو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یو او له تاسو سره یو. رښتیا قدرمنو اوریدونکو دغه افغانستان کومه خواته روان دی؟ په دې هکله به راځئ چې ودو صاحب نه پوښتنه وکړو چې د اونۍ یادښت کې ودو صاحب موږ تاسو ته څه وایي؟ قدرمنو اوریدونکو زه هم په خپل وار سره سلام او درناوی وړاندې کوم. هیله ده په کورنیو کې مې هوسا نیکمرغه او خوشحاله ژوند ولرئ هر یو او له غمونو دردونه لرې اوسئ. زمونږ د دې اونۍ په یادښت کې یوې مسلې باندې مونږ ټینګار کوو، هغه دا ده چې د افغانستان کومې خوا روان ده او څه باید وشي. موافق نظرونه دي له اوسني حاکمیت سره او مخالف نظرونه دي. افغانستان یوازې داسې نه ده، ټول نړۍ کې هم منفي اړخونه شته ده هم مثبت اړخونه شته ده چې د یو حاکمیت په وړاندې موجود دي. لومړی خو تر هر څه د مخه زه عرض وکړم چې د افغانستان د اکثریت خلکو په نظر او د دوی اند او ګروه دا ده چې دا ښه وشول چې د پاټک سالارۍ نه او د مفسدو او فاسدو حاکمانو نه موږ خلاص شولو. هغوی چې ډلې جوړې کړې وي، هغوی چې د افغانستان د هویت سره دښمنانه برخورد کوو، هغوی چې د افغانستان د خلکو د یووالي امر ته زیان او ضرر رسوو، تفرقه او بیلتون د افغانستان د قومونو، سیمو، ژبو او مناطقو ترمنځ راوړل. له بلې خوا نه جګړه په دوامداره توګه ځکه روانه وه چې هلته مفسدین ول، هلته داسې کسان ول چې هغه د ملت په غم کې نه ول چې وینه تویه نه شي. که ستاسو په یاد وي په هماغه حاکمیت کې په خپله د حاکمیت له طرز او څرنګوالي سره ډزې روانې وي. هغه حاکمیت همالته دغه وزیرانو یې د کابینې غړو د پارلمان غړو اکثریت ویل دا نه منو، د افغانستان هویت نه منو، چې نه پوهېږم دا نه منو دا نه منو. د دې دپاره چې دغه د ډلو حاکمیت پای ته ورسېږي دا ښه کار وشو. اما اوس نو باید افغانان په یو منشور راټول شي، ځکه چې دغه خاموشه اکثریت زمونږه چې دا میلیونونو خلک دي چې دا نه د طالبانو سره دي او نه هم د پخواني حاکمیت دغه کسانو سره چې د مقاومت یا د مخالفت د نورو ډلو په نامه راوتلي دي، دا چې توان لري که نه لري دې باندې موږ بحث نه کوو. مهمه خبره دا ده چې اوس افغانستان دغه منځ درېیمګړي خلک چې دي او دا میلیونونو خلک دي، که موږ 15 میلیونه وګړي ولرو نو دا زه فکر کوم چې 40 همدغه خلک دي چې دا په منځ کې دي، نه د طالبانو حاکمیت کارت لري او نه د مخالفینو کارت په جیب کې پروت ده، بلکې د یو بړۍ ډوډۍ پسې او د الف او ب په زده کړې پسې باندې دوی اخته دي. په دې خاطر اوس زموږ په عقیده او د افغانستان د ټولو مترقي او هغوی چې په خپل وطن باندې او خلکو باندې زړه خوږي د هغوی په عقیده باندې باید افغانان په یو منشور راټول شي. زه بیګا په یو ځای کې ناست وم د خپلو نورو ژورنالیستانو ملګرو سره، هلته بحثونه د 3-4 نهادونه چې ما د نظریات واورېدل، دلته د افغانستان د فرهنګ ټولنه چې ده، دلته د افغانانو د شورا په نوم چې یو مرکز ده، او همداسې په اروپا کې د افغانانو د جرګې استازیتوب چې په خپله دغه فیض جان هوسا د دې خپرونې چلوونکې د جرګې مرستیاله ده. د دوی نه ما دا واورېدل چې اوس دغه منشور چې جوړیږي یا دغه خلک اکثریت زموږ دا اوس په څه ډول منشور راټول شي. مهمه خبره دا ده، هغه یادښت د هفتې کې موږ دا نیولې دي چې جګړه چې ختمه شوې ده نو اوس باید یو نظام جوړ شي. نظام په دې نظام کې باید د افغانستان خلک حاکمان او مخالفین باید یو مطلب ته متوجه شي چې د نفع تفکر باید له منځه لاړ شي. دا نه منم دا نه منم دا نه منم، دغه د نفع تفکر باید له منځه یو مشارکت رامنځته شي، نه له مفسدینو سره، نه له هغوی سره چې پرون او نن مثلا انتحار کړی خلک وژلي دي
او اوس هم وژني کنه. له بلې خوانه د قانون باید حاکمیت د قانون حاکمیت یعنی د ګروپونو له اختیار نه راوځي د ډلو دا ډلې چې جوړې کړې وي دا تنظیمي ډلې دا خو ګروپونه ول د قوم په نامه د شیعه او سني په نوم د پښتون او تاجیک او ازبک او هزاره په نوم همداسې نه و همداسې و بنان دغه حاکمیت باید د ډلو له اختیار راوځي د دې لپاره قانون پکار ده یعنی قانون باید جوړ شي د قانون له مخې دا وطن او د دې وطن چارې پر مخ لاړ شي موږ هیڅ حاکمیت زمونږ پلرونه نه ول نه دغه حاکمیت زمونږ د تر زوی او د ماما زوی دا او نه پرونای حاکمیت نه د حاکمیت سره کومه دښمنی لرو نه له تیر حاکمیت سره له تیر حاکمیت د زما پکې درې ورونه ووژل شول اوله زه په خپله دغې حاکمیت نه تښتېدلی یم فرار مې کړی دغه پردي وطن کې اوسېږم زه اوس ارزو لرم چې دا نوی حاکمیت دا د ځان ته قانون جوړ کړي دا د خلکو نه مشروعیت واخلي دا د نړیوال نه مشروعیت واخلي د خلکو زړونه د لاسته راوړي موږ خو ویلې چې را به شو وطن ته چې هغه مفسدینو نه دغه د خشو جامعه خلاص شول اما انتظار لرو چې راشو خپل وطن ته بله مهمه خبره دا ده چې د زور او کودتا سره باید مخه وشي د کودتا له لارې د زور له لارې دا چې یو څوک به چا سره مرسته کوي بیا هغه ډله به موږ ته تقویه کوي بیا به موږ وژني هره ورځ به جمعیتونو کې موږ باندې انفجاري په لارو کې په کوڅو کې په محافلو کې او بل تر ټولو ډیره مهمه خبره ده که څوک په نورو هیوادو پورې ځان تړي او هغوی نه غواړي پیسې وغواړي او وایي چې که دوی ما سره ملاتړ وکړي نو زه به سبا د افغانستان ونیسم بیا به د افغانستان وهم زه عرض کوم چې دغه پخوا خو د خلق دیموکراتیک ګوند په وخت کې د داود خان په وخت کې د ظاهر خان په دوی خو یو چانه کنه یو مرسته ترلاسه کوله کنه همدغه خلقیانو پرچمیان چې د شوروي اتحاد دوستي خپل شعار ګڼلی و لومړنۍ ضربه یې چې ولیدله د همدې شورویانو لخوا هیڅ حاکمیت د نړۍ تاسو سره ستاسو لپاره مرسته نه کوي هغوی د ځان دپاره اول خلکو ته وایي نورو نړۍ ته چې که تاسو ما سره مرسته وکړئ دا حاکمیت به راچپه کړم ولې داسې نه وایي که دا خلک ما سره کومک کړي یعنی تاسو په خلکو کې ځای نه لرئ چې خلکو نه په خپلو خلکو باور نه لري بنان قدرمنو دوستانو تر ټولو ډیره مهمه خبره همدغه ده زموږ د اونۍ په یادښت کې چې د قانون له مخې باید رامنځته شو او اوسنی حاکمیت هم باید ځان ته قانون جوړ کړي مونږ نه د دې حاکمیت غړي یو او طرفداران یو او نه د تیر حاکمیت مونږ هغه خبره کوو چې د افغانستان اکثریت خاموشي کوي په دې ارتباط په راتلونکي اونۍ کې په ډنمارک کې یوه غونډه هم ده د ملګرو ملتو یو استازی راځي او د ملګرو ملتو د بشر د حقوقو د څانګې یو استازی راځي موږ له جناب میر عبدالواحد سادات نه ډیره مننه کوو چې دلته په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس دی دوی د افغان غږ راډیو ټلویزیون ته هم بلنه ورکړې ده چې دلته به برخه اخلي همچنان نورې ټولنې چې دلته دي هغوی به هم برخه اخلي په دې کې هر یو ځان ته د افغانانو د فرهنګ ټولنه د افغانانو سراسري عمومي شورا همداسې په یولند کې چې موږ کومه فرهنګي او کلتوري مرکز لرو هغوی او همداسې په اروپا کې د افغانانو د جرګې استازیتوب په ډنمارک کې هغوی به هم خپلې ویناوې ولري تاسو هم هیله لرو چې د افغانستان په خلکو کې د سولې او آرامش لپاره کار وکړو او نه د دې لپاره چې خلک ملت او جامعه له جګړې وژنو او تروف سره مخامخ